د کهانۍ شروعات کې مونږ د ری نومي کس وینو. د دې پلار څه وخت مخکې مړ شوی دی، نو اوس د کور ټوله ذمهواري د دې د مور په سر ده. ری ته چې کله خبر میلاو شي چې دا په لانګواک گیم کې سلیکټ شو، نو د دې گیم د پاره روان شي. په اصل کې لانګواک یو داسې گیم وي په دې کې صرف سړو ته د تللو اجازت دی. هر کال د ټولې دنیا نه 50 کسه راغوښتي کیږي او دا سمنډه نه ده، په دې کې صرف مزل دی او تر هغې پورې به مزل کې تر څو پورې چې دا 49 کسان ختم شوي نه وي. دا یو داسې گیم دی چې یو ځل د دې مزل شروع شي نو د دې په منځ کې د ودرېدلو اجازت نه وي، او چې څوک ودرېږي نو هغه ته 3 ځل وارننګ ورکوي. د وارننګ نه پسې ډایرکټ په وجه وجني. په دې گیم کې چې څوک اخیره پورې پاتې شي نو هغه به د دې گیم وینر وي او وینر ته به ډېرې زیاتې پیسې میلاویږي. د دې سره سره به د هغه یو خواهش هم پوره کیږي. د هر کال په شانته کې دا ځل هم دغه گیم جوړ شوی دی. نو د ری مور دا دغه گیم د پاره پرېږدي، خو د دې مور ډېره زیاته خفه وي او خپل زوی ته وایي چې ته دې گیم له مه ځه. خو ری د خپلې مور خبره نه مني، ولې چې دا د ډېرو پیسو لالچ کوي او دې گیم د پاره لاړ شي. دلته کې د دې ملاقات د پیټر نومي کس سره وشي. ډېر زر د دې دواړو په خپلو کې دوستي هم جوړه شي. دغه شان نور کسان هم د دیو په ټیم کې شامل شي کوم چې د گیم له راغلي دي. دیو ټول په خپلو کې خبرې کوي. په دې ټیم کې دلته کې د دې گیم مشر میجر راشي. دا یو ډېر ظالم انسان دی. په اصل کې دا گیم دی جوړ کړی دی چې خلک د غربت او د بیروزګارۍ په وجه باندې په ما پسې راپا نیسي. دا یو ډېر غټ ډیکټیټر دی. د دې په ملک کې د جنگ نه پس ډېر خراب حالت دی. نو دا هر کال دا گیم را جوړوي. په اصل کې د دې وینا ده چې دا گیم د انسانانو نه سستی ختموي او سستی د یو ملک د پاره ډېر نقصاني سیز دی. د دې نه پس ورته د گیم رولز وښیي چې تاسو ته به 3 وارننګز میلاویږي. که بیا هم تاسو غلطي وکړه نو بیا به مرئ. د دې نه پس یو ډز وکړي او دا مزل شروع شي. 50 کسان په یو ځل مخې ته روان شي. په دیو پسې شاته پوج ور روان وي او د دیو په لاسو کې وسلې وي. ری او پیټر د یو بل سره خبرې شروع کړي چې په دې باندې به دا سفر لږ آسان شي. ری ورته وایي چې په ژوند کې پیسه هر څیز نه دی، خو پیټر وایي چې د پیسې نه ښه څیز نشته. دغه شان دیو مسلسل روان وي. په دې کې یو کس ستړی شي او د دې په پنډو باندې درد راشي. نو ری ونیسي او د دې مدد کول غواړي، خو د دې خپې نورې کار نه کوي. نو دا په دې ځي باندې راولویږي. یو پوجي ورله 3 ځل وارننګ ورکي، خو دا راپا نیسي. نو په دغه ځي باندې ولي. ری چې دا ویني نو ډېر زیات ګبراو شي. د دې وجود کار پرېږدي نو دا په مزه شي. په دې ټیم کې ورله یو پوجي وارننګ ورکي. نو د دې ملګری پیټر یې لاس ونیسي او واپس یې تیز کي. دیو دوباره مزل شروع کی. دغه شان مسلسل دیو رواني. د بیکر نومي کس هم دیو سره ملګری شي. دلته کې بل یو کس وي چې د ګرمۍ په وجه باندې بېحاله شي، سر پې وګرځي او راوغورځېږي. پوجي ورله وارننګ ورکي، خو دا په دې وارننګ سره راپا نیسي. نو بس ویولي. نو دا نور کسان ډېر زیات خفه وي، خو د دیو سره د بارکو نومي یو کس وي چې ډېر زیات خوشحاله وي او دې ټولو ته وایي چې په دې کې خو زمونږ پیدا ده، زمونږ د کمپیټیشن نه یو کس کمیږي. دغه شان دیو په مزه مزه روان وي. بارکو د رنک نومي هلک ته کنځلې وکړي. نو رنک له غوسه ورشي او په دې باندې وار وکړي، خو دا ترې بد شي او په ځمکه باندې راوغورځېږي. پوجي ورله وارننګ ورکړي، خو د راپاڅېدو نه مخکې پرې ډز وکړي او ویولي. په دې باندې ری ډېر زیات خفه شي او بارکو ته وایي چې رنک ستا د لاسه مړ شو، خو بارکو ورته وایي چې ما خو پې وار نه دی کلی، هغه په خپله مړ شو. په دیو کې د یو کس په خېټه باندې درد راشي. نو دا د خپل ضرورت د حل کېدو دپاره دلته کې کیني، خو چې څنګه ورله پوجي وارننګ ورکړي او دا پا نیسي نو په دغه ځي باندې ولي. په دې باندې دا ټول ډېر زیات ګبراو شي. دغه شان دیو مسلسل روان وي، خو چې کله شپه ولګي نو دیو ته یو غټ مصیبت دا جوړ شي چې د ټولو له خوب ورشي. خو د گیم د اصولو په وجه باندې دیو وده کېدی نشي او نه څه دمه کولی شي. ری له هم خوب ورغلی وي او دا په روانه د خوب یو جټکه وخوري. نو دې ته پوجي یو وارننګ ورکي، خو پیټر یې د لاس نه ونیسي او دوباره روان کی. لږ وخت پس چې دوباره دی له خوب ورشي نو پوجي ورته بل وارننګ ورکي، خو پیټر بیا د دې مدد وکي او د دې لاس ونیسي او دوباره تیز کی. په 3 ځل باندې د دې سره بل څه آپشن نه وي. کو چرته یوه غلطي د دې نه بله وشوه نو دا به دلته کې مړ شي. او کو دغه شان دا لګاتاره 3 ګنټو پورې مزل وکي نو د دې دا 3 واړه وارننګز به د دې نه ختم شي. ری او پیټر په خپلو کې خبرې کوي. د مزل په دوران کې دیو له یو چړهیي راشي. نو د دیو مزل نور هم ګران شي، ولې چې د چړهیي کې دومره تیز مزل کول مشکله ده. د دې وجې نه ډېر کسان دلته کې مړه شي او دلته کې د ری حالت هم په خرابېدو وي. خو د دې ملګری پیټر د دې مدد وکي او د دې سپیډ دوباره مینټین کی. ری د خپل ملګري پیټر شکریا ادا کی. دغه شان په مزل کې په دیو باندې شپه سبا شي. د مزل په دوران کې د دیو د بل یو ملګري په خېټه باندې درد
یاد راشي نو دا چې څنګه په سړک باندې کینی او څنګه چې ورله پوجي وارنینګ ورکي نو د دریم وارنینګ نه مخکې دا پاس یو روان شي دغه شان دا ورځ هم تیره شي او د نیمو نه زیات خلک مړه شوي دي کله چې دویمه ورځ شروع شي د مزل په دوران کې په دې کې د یو بل کس خپه واوړي خو بیا هم د مزل ډیر کوشش کوي خو د دې نه مخکې نور نشي تللی او په دې ځای راوغورځېږي ری او پیټر ورله د تللې همت ورکوي خو دا نور مخکې نشي تللی پوجي ورله درې وارنینګه ورکي خو چې دا راپا نسي نو مړي کي دلته کې یو کس د دې ځای نه د تښتېدو کوشش کوي نو پوجیان یې د شانه ولي او مړي کي په مزل کې د دیو 3 ورځې پوره شي د خوراک دپاره دیو ته په لاره کې خوراک میلاویږي ری او پیټر په خپلو کې خبرې کوي نو ری ورته وایي چې ماته به مې پلار د فلاسفي سبق خوستو خو د میجر دغه سبق بین کلی و او یوه ورځ چې میجر ته پته ولګېده نو زما پلار یې ونیو او زما د مخې زما پلار په دې وجه مړ کو چې ته یو دهشتګرد یې زه دې ګیم ته په دې مقصد سره راغلی یم خو چېرته ما دا ګیم وګټو نو د پیسو سره چې ما ته کوم خواهش میلاویږي نو زما به دغه خواهش وي چې دا میجر زه په خپلو لاسو باندې مړ کمه په مزل کې د دیو فاصله 200 میله ته نږدې شي په دې کې د یو کس دماغ خراب شي نو د پوجي طرف ته د مدد دپاره ور روان شي خو د مدد په ځای باندې دا پوجي ولي لږ مخې ته چې نور لاړ شي نو د بل یو کس دماغي حالت خراب شي او خپلې کپړې وباسي او په غلط طرف باندې منډه شروع کی نو پوجین دا هم مړ کی په سباله باندې شپږ کسان پاتې شوي دیو د یو بل سره خبرې کوي په دیو کې یو کس دی ته وایي چې زما ښځه په کور کې زما انتظار کوي نو دیو ټول فیصله وکړي چې هر یو دا ګیم وګټو نو د دې د ښځې دپاره به په کیسه کوي خو دا ټول د بارکو نومي کس سره خبرې نه کوي په دې باندې بارکو ډیر زیات خفه وي چې دیو زما سره خبرې ولې نه کوي نو د ری نه معافي وغواړي او واپس د دیو په ګروپ کې شامل شي ری ماپ کی دغه شان دیو رواني خو په دې کې د بارکو دماغي حالت خراب شي دا ډیر عجیبه حرکتونه کوي او بیا په خپل مړی کې چاکو خخ کی او په خپل باندې خپل ځان مړ کی خو بیا هم پوجي د دې خواله راشي او د دې سر ولي چې مکمل دا مړ شي په دې باندې ټول ډیر زیات خپه وي خو بیا هم دیو مخې ته مزل کوي دغه شان 15 ورځ شروع شي او دیو یو داسې کلي ته ورسي دلته کې د ری کور وي خو د مزل په دوران کې د دې یو بوټ وشلېږي نو پیټر ورته وایي چې دا بل بوټ هم غزار کا ولی چې دا شلیدلی بوټ به تا ډیر زر ستړی کی دغه شان د لږ مزل نه پس ری ته خپله مور ښکاره شي د دې مور د دې د حوصلې دپاره راوتې وي خو چې ری خپله مور وویني نو د دې نه صبر ونشي او ورمنډه کي خو د دې مور یې منع کوي او ورته وایي چې مزل جاري وساته څنګه چې ورله پوجي وارنینګ ورکي او د دې نه مخکې چې په دې باندې ډز کوي نو پیټر د دې مدد وکړي او دا روان کی پیټر د مرګ د خولې نه ری بچ کی دیو مخکې مزل کوي او اوس د دیو په منځ کې دوستي نوره هم جوړه شوې وي پیټر ورته وایي چې په وړوکوالي کې زما مور او پلار مړه شوي دي او زه به د خپل تره سره اوسېدم خو هغه په ما باندې ډېر ظلم کوو نو زه د خپل تره نه وتښتېدم او بیا د بدماشانو ماشومانو سره میلاو شوم دغه شان به مونږ غلاګانې کولې خو یوه ورځ یو ماشوم زه زخمي کړمه نو د هغې ورځې نه ما فیصله وکړه چې د دې هلک نه د بدلې اخیستو په ځای باندې به زه د دیو مدد کوم او د دیو دا غریبي به ختموم زه په دې ګیم کې د دې وجې نه شامل شوی یم چې زه د غریبانانو سره مدد وکم دیو په خپلو کې خبرې کولې په دیو پسې شاته پارکر ور روان و نو د پارکر هم دماغي حالت خراب شي د یو پوجي نه ټوپک واخلي او واپس پې دغه پوجي ولي خو دا نور پوجیان یې ولي دغه شان دیو مسلسل روان و د ماښام په ټیم کې د دیو د یو بل ملګري حالت هم خراب شي دا ډیر زیات ستړی شوی وي ری او پیټر د دې مدد کول غواړي خو دې ته پته ده چې زه نور مخکې نشم تللی نو د خپلې مرۍ نه چین لرې کړي او دیو لیور کړي ورته وایي کو په تاسو کې هر یو ژوندی پاتې شو نو دا چین به زما نیا ته ورسوئ او بیا شاته پاتې شي نو پوجیان یې ولي ری او پیټر په دیو باندې ډیر زیات خفه وي دغه شان شپه ولګي او د دیو فاصله تقریبا 310 میله ته ورسي دغه شان په ګیم کې 3 کسان پاتې وي خو د ری او د پیټر نه علاوه دا بل کس هم ډیر زیات ستړی شوی وي او دیو ته وایي چې زما نه نور مزل نه کیږي او د دیو نه شاته پاتې شي نو پوجین دا هم ولي اوس په دې ګیم کې صرف پیټر او ری پاتې شي دیو یو ښار ته ورسي دلته کې ډیر خلک د دیو استقبال ته راوتي وي او په دې انتظار کې چې وینر به څوک وي خو د مزل په دوران کې پیټر اچانک شاته پاتې شي نو ری زر ونیسي او را روان یې کړي پیټر ورته وایي چې زه خو د دې وجې نه شاته شوم چې ته دا ګیم وګټې خو ری ورته وایي چې نه ته مخې ته ځه پیټر چې څنګه مخې ته لاړ شي نو دا وګوري چې ری شاته پاتې شوی دی دا په منډه د ری خواله راشي خو ری ته الریډي 2 وارنینګز میلاو شوي وو او په
دریم باندې ری ولي. په دې باندې پیټر ډیر زیات خپه وي او ډیر زیات وجاړي. خلک پیټر ته ډیر زیات خوشاله وي او د دې د ګټلې جشن مناوي. په دې کې دلته کې میجر راشي. دا ورته وایي چې تاله خو به موږ ډیرې پیسې درکو، خو د دې نه مخکې ستا یو خواهش دی، هغه به پوره کول غواړي. ته خپل خواهش ظاهره کا. نو پیټر ورته وایي چې ماله د یو پوجي ټوپک پکار دی. نو میجر د پوجي طرف ته اشاره وکي، ورته وایي چې دې له ټوپک ورکا. پیټر دا ټوپک د میجر طرف ته ونیسي. نو میجر ورته وایي چې خپله ګټه مه خرابوه، خو پیټر پې ډز وکي او ورته وایي چې دا زما د ملګري د ری دپاره و او د دې ځای نه روان شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. خو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.